السلام علیکم. د تنقید دپاره یو ښایسته غزل وړاندې کړی دی ښاغلي اسرار احمد شاکار سلرجي صاحب، او په دې باندې تنقید کوونکي یو مونږه زه ساجد شایق، ښاغلی ابرار غر او نیازبین یوسفزی. د سر نه تر اخره واورئ، ډېرې ګټورې خبرې پکې شوي دي او د هر شاعر ادیب نه علاوه د عام ولس دپاره هم ګټورې دي. شاکار سلرجي صاحب دا غزل دی، دا اول ټول غزل وایم په منډه منډه باندې، او بیا په دې پسې به بیا په یو شعر باندې نظر اچو. شاکار سلرجي صاحب وایي چې مالیاره در نغواړم کچکول کې څو ګلونه، چې کېږدم پښتون یار ته پکول کې څو ګلونه. دوکان کوي زړګی مې اوس د مینې په بازار، د زرو نه درانه تلي په تول کې څو ګلونه. په کور کې د زړګي مې خاپیري دي ډېره شوي، په شپه کې مې لیدلي دي په شپول کې څو ګلونه. ته یې ښکلې هم نازکې او لایق د احترامې، د تار په ځای څوک نه پیلي باډګول کې څو ګلونه. بیګا مې خوب لیدلی و تعبیر یې راله راکه، مولا ډم له سینګار کړله په ډول کې څو ګلونه. وحشته د دهشت مقام ته بیا دې یم بولی، ریز ریزو په منګوله د منګول کې څو ګلونه. شهید ارمان ژوندی دی دا غوښتنه کوي ستانه، د سپینو لاسو په کنډول کې څو ګلونه. بیدیا او د ګلشن مزاج جدا دی سالارزیه، که اخلي په هوس ته د غانټول کې څو ګلونه. نو اولنی شعر دی د دې مالیاره در نه غواړم کچکول کې څو ګلونه، چې کېږدم پښتون یار ته پکول کې څو ګلونه. نو دې باندې به مونږ خبره کوو. نو دا د تنقید دپاره بالکل تاسو پیسو ویل غواړئ نو نیازبین صاحب ویل غواړئ نه بس تاسو پوهېږئ او خپله چې تاسو پرې خبره وکړه. نه خامخا تاسو خو به ضرور مالیاره در نه غواړم کچکول کې څو ګلونه. مطلب د شعر د دغه اطلاع ورکوي، د غزل به وروستو راتلونکي مضمونونه څنګه، د غزل مزاج څنګه دی که نه. نو دغه د یو خو دا ده چې ډېره ښکلې قافیه او ردیفې دي، او بیا لکه چې کومه هغه یو د مطلب په لومبنۍ مصره کې یو خبره کول او دویم سره د هغې وضاحت کول، لکه تسلسل کې هغه نه بیانول بلکې د هغه د دې وضاحت ته راوړل. زما په حساب ډېره ښکلې مطلع ده، ډېره زوروره مطلع ده که نه. او بالکل د غزل د مزاج پوره دغه ورکوي، خبر ورکوي. او بالکل وختي په خبرو کې یوه خبره دا هم وه چې مونږ به یو غزل ته په لنډه توګه باندې، هسې د تنقید خو ډېر قسمونه دي، خو مونږ به ګورو چې په فني لحاظ څنګه دی، په لساني لحاظ څنګه دی، او په فکري لحاظ. بس نو په فني لحاظ باندې خو برابر دی، اوس په لساني لحاظ باندې ګورو. زما په خیال چې مالیاره در نه غواړم کچکول کې څو ګلونه، کچکول کې در نه څو ګلونه غواړم. اوس زما په خیال باندې زه یم چې که چېرې فرض کړه د دې په ځای داسې شي چې مالیاره راله واچوه کچکول کې څو ګلونه، مالیاره راله واچوه کچکول کې واچوه، کچکول کې در نه غواړم. نو دا که هغسې شي نو دا په لساني لحاظ باندې به ډېرې رواني پیدا کړي. مالیاره راله واچوه کچکول کې څو ګلونه. غر صاحب څه خیال دی؟ مالیاره راله واچوه، کچکول نیولی دی، دې کې واچوه. غوښتل خو بغیر کچکول هم کېږي که نه، دا چې خپله امروزۍ که نه، امروزۍ خو دا نه په لساني لحاظ که ګورو نو هغه بیا ډېر مناسب راځي. د امروزۍ په لحاظ هم مزیدار. مالیاره راله واچوه، څه خیال دی په دې هکله؟ او دغه کچکول یې نیولې هم دی نو اوه داسې ده چې شایق صاحب دلته کې که مونږ دې ته وګورو که نه، چې غوښتلو ته او کچکول ته مونږ وګورو، کچکول کې خلک غوښتنه کوي او واچوه چې کوم دی نو دا حکم دی چې ماله واچوه په دې کچکول کې څو ګلونه. نو دا زه د دې سره اتفاق بالکل نه کوم ستاسو دې خبرې سره. بالکل دا شاکار صاحب چې کومه خبره کړې ده، یو خو کچکول دی او کچکول کې خلک غوښتنه کوي، یا پکې سوال کوي یا غوښتنه کوي، درویزهګیري کوي که نه. او راله واچوه چې کوم دی نو دا امریه دغه دی په دغه باندې که نه. نو یو کار دی که نه، اوس په راله واچوه باندې صرف مونږ د امریه امر نه شو کولی که نه. هغې وجه دا ده چې په سوال په لحاظ باندې هم سړی داسې هلکه یا فرض کړه چا جولۍ نیولي، هلکه د جولۍ کې راله لکه مونږ د الله نه سوال کوو چې یا الله زما جولۍ کې خیر راواچوه، نو دا مونږ امر خو نه کوو، سوال کوو. خیر خو نوم د غوښتو دی که نه، خیر خو نوم د غوښتو دی، خلک وایي خیر غواړي که نه. اوس خیر په عام استعمال کې خیر مونږ بهتری ته هم وایو،
خو خیر دغه ته غواړي په کوڅه کې خیر غوښته که نه نو کوڅه کې خلک غوښتنه عام غوښتل دي که نه خیر غوښتل دي ګوره غر صاحب دا خبره زه ځکه کوم که نه چې مالیاره راله واچوه کچکول چې کچکول نیولې شوي کچکول علامت د خیر دی نو په دې وجه باندې دې کې دا په خپله د غوښتلو دپاره وړاندې کېږي نو زه ځکه وایم چې درنه غواړم ټکي پکې نه دی په کار زه وایم نو ګوره د جملې دغه خو داسې دی ترتیب چې دغه به برابرول غواړي که نه څه خو به کېږي نه فعل خو به کېږي نه یوازې په اسم باندې خو نه کېږي چې په کچکول کې نه ګوره غر صاحب ځینې وخت کې دا اسم چې کوم دی یو مجسم څیزه دا په خپله په ځان کې هغه معنی لري چې کوم د قرینې سره زمونږ هغه ضرورتونه پوره کوي کچکول رامخې ته شو نو چې کچکول رامخې ته شو کچکول په خپله د غوښتلو یو څیز دی د خوند شی خو نه دی که نه نو چې کچکول په خپله د غوښتلو یو شی شو نو بیا درنه غواړم بیا نه دی په کار بلکې راله او کچکول کې مطلب دی چې کچکول نیول شوی دی دغه حساب شي که نه نو بیا خو راچولو کچکول ته خلک وراچول کوي که نه نو بیا خو دا راچولو دا ټکي هم نه دی په کار کچکول خو په خپل علامت دی بس ما کچکول نیولی دی نو بیا سوالګر څه چاړه خو نه دی خپله خبره ده که نه زما خپله خیال دا دی اتفاق نشته که نه د کچکول سره غوښتل چې کوم دي موږ مناسب ترین ټکي به موږ ګورو که نه موږ بحث په مناسب ترین ټکي دواړه ټکي دي په دې دویمه مصره باندې شاک صاحب خبره ونه کړله چې کېږدم پښتون یار ته په کور نه خیر هغې خو واضحه خبره ده هلته غواړي او دا سوال د دې دپاره کوي چې پښتون یار ته په پکول کې ګلونه کېدي پښتنو هم دستور چې کوم دی نو لکه په پکول کې ګلونه کېښودل دا اوس هم شته موږ وینو هم ډېر کسان لکه پکول کې چې مالیار راته واچو کچکول کې څو ګلونه لکه خدای پاکه لکه ما ته په دې جولۍ کې خیر راواچې نه د خدای نه غواړي او چې کېږدم پښتون یار ته په لکه د خپل قام له زه په پکول کې ګلونه چې قام ته چې پښتون قام ته عزت میلاو شي دغه بالکل دغه تنه چورلټ مطلب دی دکان کې وي زړګی مې اوس د مینې په بازار د زرو نه درانه تلي په تول کې څو ګلونه نو دا خو زما په خیال چې تاسو په خپل نظر وړاندې کې خو زما په خیال واضحه خبره ده زما د زړه چې کوم دی نو د مینې په بازار باندې دا اوس دکان کوي او داسې دکاندار دی چې دا مطلب دی چې د زرو نه هم قیمتي اخیستل خرڅول د ګلونه د زرو نه هم زیات قیمتي ګڼي که نه بلکل شاید صاحب د پښتو خپل عروض دي خو دې کې زما په خیال چې د لومړنۍ مصره چې ده نو دې کې یو دغه چپه کمه ده او اوس امروزه څه وایي چې په بازار باندې دکان کوي که په بازار کې دکان کوي که په بازار کې دکان کوي نو چې کې پکې ولګي نو د دې دغه چې کوم دی دا پوره کېږي ته څه وایې چې څنګه شي زما خو دغه خیال دی چې تاسو وګورئ لومړنی دکان کوي زړګی مې نه د ساحل صاحب هم یو شعر دی وایي چې ما د خپل زړه په پیښور د درد دکان کړی دی ما په دې بازار دکان کړی او ما په دې بازار کې دکان کړی دی پلانې دسترخوان ته ناستې پلانې په دسترخوان ناستې دا دواړه ټیک دي خاص وایم چې اوس بیا موږ دغه ته وګورو چپو ته وګورو دغه بهر وزر ته نو یو چپه پکې کمیږي که نه لومړنۍ مصره کې خو د دې په روانۍ کې او د شعر په دغه کې لکه په ظاهره داسې څه فرق نه راولي نو هغه اجازه ولا ادبي ورکړه کېدی شي او بالکل دا ما تاسو یې خپل عروض دي که نه یوازې سیلابونه او چپې خو نه دي خپل عروض دي پښتني خپل عروض دي په هغې عروضو باندې صحیح دی سړی په چپو باندې وایي خو بیا هم لکه مثال خبره دغه کېږي په بازار کې دا په دواړه لحاظه باندې مونږ استعمالو که نه په کور کې د زړګي مې خاپیري دي دیره شوي دریم شعر دی په کور کې د زړګي مې خاپیري دي دیره شوي په شپه کې مې لیدلي دي په شپول کې څو ګلونه نو دا هم د کې زما په خیال یوه خبره خو داسې کېدی شي چې په کور کې د زړګي مې خاپیري د زړه کور کې زما خاپیري دیره شوي دي او په شپه کې مې لیدلي دي په شپول کې څو ګلونه نو د خاپیري خو اکثر خلک د کشمالو سره یادوي او دې کې او دویمه خبره دا ده چې د خاپیرو او د شپول د دې په منځ کې هم داسې څه تعلق نشته دی ستاسو خیال دی ځکه چې د زړه په کور کې خاپیري دیره شوي دي او په شپه کې ما په شپول کې څو ګلونه لیدلي دي اوس که په شپول کې د شپول او د خاپیرو دي که نه چې په شپول کې مطلب ته دی چې په دغه شپول کې لګولي شوي دي دا ګلونه یا کېښودي شوي دي نو بیا له خبره ده خو که خیال هم کړي نو دغه ته اکثره دا شپول چې که نه چې دیوال نه نو د دیوال په ځای خلک شپول کوي همداسې کوي او بیا لکه د شپول سره د دیوال سره جوخته کیارۍ دغه کشمالي څوک کوي که ګلونه دیوال سره نو اوس که دا شپول په شپول پسې جوخته کیارۍ شوي او هغې کې د کشمالي کرلي
او د ګلونه کړی را دا ګلونه د شپول په دې چاودو کې لیدلی کده مطلب د دای چې په دې به لیدلی په شپول کې سو ګلونه چې شپول نه دنه واخوا طرف ته لیدلی دي کنه نو په شعر کې لږ زور کم دی کنه چې سونه مطلب سونه زور اوره د نو واقعي شي په دې شعر کې دریم شعر کې لږ زور کم دی ستاسو خیال نیازمین صاحب نو سید او تاسو د خبره سید چې دا زور پر نشته بیا دا چې شپه ده او تیاره ده خاصلورم شعر اول لکه به مونږ شعر په فني لحاظ ګورو بیا په فکري او لساني لحاظ کوم دی د اسرار شاکار صاحب کومه ته پته ده خو دغه سره مطلب چې تصوف سره دا ډېرې کلکې اړیکې دي کنه نو دا د شپې د ګلونو لیدل چې کوم دی نو دا ځان له علامتي خبره ده کنه کېدای شي بالکل او ته ښکلې څلورم شعر دی ته ښکلې هم نازکې ته ښکلې هم نازکې او لایق د احترام د تار په ځای څوک نه پیلي واړګول کې څو ګلونه ته ښکلې نازکې او لایق د احترام لکه دا که ته یې ښکلې کې نو بیا دا غزل دغه کېږي هم ودرېږي هم یوه چپه پکې سیوا یوه چپه پکې سیوا کېږي هم خو دا د خپلې لهجې مطابق ویلې ته ښکلې لکه مطلب څنګه چې غني خان خپله شاعري کړې ده هغه پکې دغه خیال نه یې ساتلی بس د اشنغری لهجې متعلق یې کړې ده که نه چې زه پې څه کوم او که نه دا څه کمه که نه او یا مطلب دا د خیشت او داسې خپل ټکي علاقایي ټکي که نه نو ته یې ښکلې دی وایي چې ته یې ښکلې که نه خو زما په خیال کې د دې پسې دا یې ده ته پسې چې یې ده دا ته موږ وباسو دا داسې شي چې ته ښکلې هم نازکې او لایق د احترام هم ښکلې هم نازکې هم لایق د احترام داسې هم کیدای شي او داسې هم شي چې هم ښکلې هم نازکې او لایق د احترام او کنه دا هم پکې درې پیری شي هم صحیح ده هم ښکلې هم نازکې هم لایق د احترام دلته به پکې دا هم دا تکرار چې دی دا به ډېر خوند پیدا کړي د فني لحاظ باندې خو دا مصره داسې شوه د تار په ځای څوک نه پیلي باډګول کې څو ګلونه دویمه مصره د تار په ځای څوک نه پیلي باډګول کې پیلل پیرل پیل دا درې وړه ټکي استعمالیږي خو دا ده چې دې ځای کې که چېرې فرض کې دا ټکي شي چې د تار په ځای څوک نه پیري که دا شي نو دا به بیا ډېر ښه شي دویمه باډګول کې څو ګلونه ټیک شو باډګول کې ګلونه پیرل دا داسې مناسب او مهذب کار نه دی نو شاکار صاحب دې ته اشاره کړې ده چې په باډګول کې څوک ګلونه نه پیلي بلکې دا په مزي کې پیلي که نه مزي کې پیلي په تار کې پیلي نو دی وایي چې لکه ته په خپله باندې نازکې ښکلې لایق د احترامې خو دا علامتي غوندې شعر هم ماته ښکاري که نه چې دی وایي چې لکه ته په خپله باندې ډېر د احترام لایق یې زما په خیال د علامت تر دې لپاره استعمال کړی دی تا له نه دي په کار چې دا پلانې کار کم چې غیر مهذب کار دا تا له نه کول په کار دا یا ته زما قابل لکه مطلب دی زما د مینې قابل او ځان ته کشې والي شاهکار صاحب که نه چې ګوره رقیبانو سره مه کښېنه دغه باډګولونه دي زما مثال ده د تا د ریقمه د تا او بله خبره ده چې شاهکار صاحب خو سیاسي نظر هم لري نو که په دغه نظر باندې وګورو نو د کیدای شي چې د چاته ویلي چې هلکه دا کار ستاره کولو نو ته خو ډېر د احترام قابل یې خو دا تا چې کم کار وکړه دا دې داسې وکړه لکه څوک چې په باډګول کې ګلونه وپیلي یعنې ستا نه د داسې کار کېدلو د چا توقع نه کېدله د دې نه دا مطلب کېدی شي بل پنځم شعر دی چې بیګا مې خوب لیدلی و تعبیر یې راله راکړه مولا ډم له سینګار کړله په ډول کې څو ګلونه دې باره کې څه خیال دی دې کې زما صرف د یو ټکي ته خیال دی سینګار کړله کړله دا کړله وایي کړله وایي امیر صاحب هم دا وایي کړله ملکنډ ملګري وایي کړله وایي خو دا د کړل ټول ملګري دغسې وایي موږ وایو کړه که نه یا کړل او وایي کړله دا د هغوی خپله لهجه اوه بیګا مې خوب لیدلی و تعبیر یې راله راکړه مولا ډم له سینګار کړله په ډول کې څو ګلونه غر صاحب وایي که نه شاکار صاحب څه وایي په دې شعر کې دا ماته سیاسي غونته شعر ښکاري ځکه چې نن سبا د شاکار صاحب دی او د سیاسي ګوند او د ګلیانو خپل منځ کې سره ما په خیال چې سروغې جوړې روانې دي بلکل دا خبره صحیح ده خو دې باندې به هغه پوهېږي نه هغه هم پوهېږي خو دا ده چې مونږ ته کوم بلاغت کېږي نو هغه خو به وایو که نه خو په ټول کې څو ګلونه دا ماته بلکل شعري ترکیب نه ښکاري
او چې ترکیب نو چې ګلونه په پکول کې کېدی شي نو په ډول کې هم کېدی شي کنه او دا کېدی شي. زه به تاته وایم د دې شعر نه چې ماته کم بلاغت کېږي کنه نو زه تاته وایم چې دی وایي خو د دې نه مخکې په دې اوله مصره باندې خبره کوو چې بېګا مې خوب لیدلی و تعبیر یې راله راکړه. تعبیر ورکول نه، تعبیر یې راته وایه، تعبیر یې راته وباسه. دا ترکیب داسې دی. تعبیر یې راله راکړه دا ترکیب وران دی. د دې پسې که دا شعر د مصره داسې چې بېګا مې خوب لیدلی و تعبیر یې راته وایه یا تعبیر یې راوباسه، خو دا راوباسه په ځای باندې دلته تعبیر یې راته وایه لکه خوب مې لیدلی تعبیر یې راته ووایه که نه داسې یوه دا خبره. او ملا ډم له سینګار کړله. د دې دا مطلب دی زما په خیال باندې غر صاحب و چې ملا راولګېده او یو ډملې په ډول کې څو ګلونه کېښودل. د دې دا مطلب دی چې ډول والا څه کار کوي، ډولکي مار څه کار کوي. دی په ژوند کې د خوشحالۍ راوستو کوشش کوي، دی د خلکو د خوشحالولو کوشش کوي، دی چې کم دی نو په معاشره کې د امن د پاره چې کم دی نو هغه خپل علامات ښیي. نو ملا ته دی وایي، شاکار صاحب وایي چې ملا ته اوس پته ولګېده چې دا ډم زموږ د معاشرې دپاره څومره اهم دی. نو چې هغه ته پته ولګېده نو هغه بې اختیاره راولګېده، ګلونه یې راواغسته، د ملا ته په ډول باندې ډول کې ورته ولګول، هغه تسمو کې ورته ولګول، ځکه چې هغه ته اوس د ملا سترګې وغړېدې نو پته ورته ولګېده چې دا ډم د معاشرې دپاره څومره اهم دی، څومره اهم دی. نو هغه ته اوس پته ولګېده نو ګلونه یې راوړل او بغیر غوښتنې بغیر د چا د وینا نه خو چې سترګې وغړېدې راوړو ګلونه ده ته په ډول کې ولګول. د دې ډول والا هغه د دې ډول اهمیت ورته معلوم شو. اوسه پورې به یې څومره نفرت کو د لرې نه. او اوس وایي ممتاز ورګي هر څوک دي چې بې زوره بې ازاره لکه ډم زه یې ژوند وکړو یو څو ورځو دپاره لکه ډم که نه. دا اوس وګوره هغه اهمیت هغه ته هغه صاحب ته ښکاره شوی دی. او دلته دی وایي چې ملا ته پته ولګېده، دی وایي چې دا دور اوس داسې شو چې دا د معاشرې دپاره څومره هم خوشحالۍ دپاره د امن دپاره د سولې دپاره څومره اهم شی دی. نو دی وایي چې لکه اوسو مولیانو ته هم پته لګېدله. لکه مطلب دی چې مولیانو نه صرف مولا مراد نه دی، د مولیانو نه مراد دا دی چې یو عام سړي ته هم چا چې به ترې نفرت کوو هغه ته ډول اهمیت معلوم شو. نو د دې تشریح دا بلاغت ته مونږ داسې کېږي. بل وحشته د دهشت مقام ته بیا دې یم بولی ریز ریزو په منګولو د منګول کې څو ګلونه. څه وایې نیازمین صاحب په دې هکله باندې؟ مونږ بیا هماغه تاریخ هماغه طرف ته بوتلي یو. سړی په کور کې دی او په دې تمه دی، په دې یره کې دی چې بیا چېرته یو چنګیز را روان دی او یا هلاکو را روان دی او بیا به لکه دا سرونه چې کوم دي نو د دې دغه به جوړې کړي، منارې به جوړې کړي. او واقعي چې چاپېرچل ته وګورې نو حالات دي هم داسې یو ناامیدي ده، یو مایوسي ده، یو غیر یقیني فضا ده که نه. یو سړی په تحفظ کې نه دی ځان سیف او سکیور نه حسابوي که نه. نه هغوی چې وحشت د دهشت مقام ته بیا دی بیولی که نه. ریز ریزو په منګولو د منګول. اوس دې کې که مونږ خیال وکړو نو وحشت د دهشت مقام ته نو وحشت چې کوم دی نو دا هغه درندګۍ ته وایي، سنګدلۍ ته وایي وحشت. نو او دلته دهشت دلته په معنوي لحاظ دی کې لږ کار به کول غواړي دې شعر کې، ځکه چې وحشت او د دهشت که چېرې فرض که دا داسې شي چې وحشت او د دهشت مقام ته بیا دې یم بوتلی خو بولي وي هغه د خپلې لهجې مطابق. خو که چېرې فرق زما په خیال دا داسې شي چې وحشت او د دهشت مقام ته په یو ځای کې سنګدلي ده او دغه سنګدلۍ په وجه دهشت پیدا یره ترهه پیدا شوې ده. هغه دي که نه. وحشت او د دهشت دا خبره چې کومه ده تاسو کومه د معنی خبره او د معنی خبره کوم که نه. نو اصل کې ما خو خپل چې څو اردو لټریچر ما کوم کتلی دی موږ دا خبره وکړو چې د وحشت او د دهشت موږ کوم فرق موږ محسوسوو که نه. نو د وحشت یا د وحشي پن، دا وحشي پن چې کوم دی که نه دا په دغه کې ومي، په زمري کې ومي، خو دا په اوسۍ کې ومي. خو دهشت چې کوم دی نو دا صرف په زمري کې، دا په اوسۍ کې نه. وحشت د وحشت چې کوم دی نو هغه مخاطب کړی دی وحشت،
او ورته وایي چې وحشته تا زه دهشت مقام ته بوتلم، نو دا خبره چې در په معنوي لحاظ سمه نه ده. د فرض که بل شاته اشاره وکړي چې وحشت او د دهشت مقام ته بیا دې بولې یا بوتلې که نه، دا داسې پکار دی ځکه چې وحشت سنګدلۍ ته وایي او د سنګدلۍ په مقام باندې هلته بیا یره ترهه مي دهشت مي دهشت یرې ترهې ته وایي. نو چې وحشت د دهشت مقام ته او ریز ریزو په منګول د منګول اوس ریز دلته ریزه پکار دی ځکه چې ریز ډېرې معنی دي. د ریز چې کوم دی نو هغې ډېرې معنی دي او دلته ریزه د ده چې کوم مراد دی لکه ګلاب چې کوم دی لکه ګلونه دا ریزه کیږي لکه ریز نه ریزه کیږي. نو په دغه وجه باندې ریزه و په منګول د منګول کې څو ګلونه که چېرې فرض که دا داسې شي نو دا به ډېر زیات برابر شي. تا پکې د ریز مریز خبره وکړه که نه، نو دا ریز مریز چې دی نو مونږ خو دا پلانې شي ریز مریز که نه ریز مریز، خو د دې ریز مریز دا مونږ په عام اصطلاحي توګه خو چې د دې کومه لفظي معنی ده د ریز مریز که نه، نو هغه کله چې وریجې وخوټ کولی شي او دا پستې شي او په دې کې لږ غوندې تیل واچولی شي، دغه پستې خوټ کېدلې وریجې چې په هغې کې لږ تیل واچولی شي دې ته ریز مریز وایي. دې ته ریز مریز اصل کې دغې ته وایي. نو دا خلک چې وایي پلانې شی ریز مریز که سمې اومږ او زرې که او خرابې که که نه، نو دا ریز نو لفظي معنی دغه ده. دا ښه وه دا خو ډېره ښه خبره وکړه، دا دې ته په مخه کې راغې. نو دلته پکار دی چې زما په خیال باندې دا شعر که داسې شي چې وحشت او د دهشت مقام ته بیا دې یم بوتلې ریزه و په منګول د منګول کې څو ګلونه. شاید صاحب په ټیم ختمه وای کټي موږ د په خبره بالا باس کو په دې شعر خو نه بس بل شعر لراشه د کې ووم شعر دی چې شهید ارمان ژوندې دی دا غوښتنه کوي ستانه د سپینو لاسو په کنډول کې څو ګلونه. دا خو واضحه دی زما په خیال دی کې داسې نشته دی. نیازبین صاحب اتم شعر مونږ سره دا دی او اتم شعر چې کوم دی نو هغه مقطع ده. بیدیا او د گلشن مزاج جدا دی سالارزیه که اخلی په حوض ته د غانټول کې څو ګلونه. نو که اخلی ته نو دیک خو د ټیک شو بیدیا او د گلشن مزاج جدا دی سالارزیه دا مصره خو واضحه ده. خو په دې دویمه مصره کې که اخلی په حوض ته د غانټول کې څو ګلونه، د غانټول په حوض کې ګلونه، نو غانټول خو په خپل هم ګل دی که نه. شاید صاحب دلته کې زما په خیال چې سالارزي صاحب د ګلونه مراد ګلابونه دي که نه هم دا ده ذهن کې ګلابونه دي ویلي ګلونه دي ګلابونه بیا ردیف غلطېږي. غانټول هم ګل دی غانټول هم ګل دی او ګل هم که د هر څه نو هغه هم ګل دی. نو په دې وجه باندې دې کې په دې باندې دا خبره کېدی شي که نه. په غزل باندې زه دا کومه چې کومه د پښتو د کلاسیک غزل مزاج دی چې ګل بلبل مالیار او دغه ظلم وحشت بربریت مینا جفا خلوص مطلب چې کوم د پښتون کلاسیک غزل مزاج دی نو دا غزل په هغه مزاج کې لیکل شوی دی. او بیا دا ده چې یو د ستاینې خبره دا ده چې سالارزي صاحب چرته هم د خپلې لهجې نه دی اورېدلی او دا ډېر خوند هم کوي. دا پروګرام د بیدور دانې او د وطن ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس مونږ اگر چې ویلو چې دوه غزلې به تنقید ته وړاندې کوو، خو دا ده چې د شاه سعود صاحب غزل پاتې شو، د شاکار سالارزي صاحب غزل وشو. انشاءالله را روان پروګرام چې مونږ کم کوو نو په هغې کې به د شاه سعود صاحب غزل د تنقید دپاره وکړو. او اوس مونږ ستاسو قربانه زه ساجد شایق او ښاغلی ابرار غر او زمونږ سره میلمه ښاغلی نیازبین یوسفزی د تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان.